د پخوا زمانې د یو کلي قصه ده چې کله به شپه شوه نو هوا به بدله شوه. خلکو به ځان پسې وړونه او کړکۍ بند کړل او د دې وجه یو شیطان و. د دې کلي سره خوا کې په یو غار کې یو شیطان اوسېده او دې شیطان د ځان سره یو کاروه هم ساتلی و چې هغه به شیطان ته د کلي خبر ورکو. دا شیطان به اکثر د شپې راته د انسانانو ښکار به کو او انسانان به یې خوړل. یو شپه یو مسافر بابا چې د هغه نوم کرمدین و په دې کلي تېرېده. ډېر ناوخته و. کرمدین بابا سوچ وکړ چې شپه به دلته تېره کړم سحر به ځم او دغسې کرمدین بابا د شپې تېرېدو دپاره د یو کور دروازه ووهله. په دې کور کې یو ښځه خاوند اوسېدل. د سړي نوم عبدالله او د ښځې نوم اسیا و. او بابا چې دروازه وټکوله نو دواړه ښځه خاوند ډېر ویرېدل. یا سړیه ما ته ښکاري شیطان راوي. او که نه ما ته هم داسې ښکاري. یا سړیه زه خو داسې ډېره یېرېږم. مه یېرېږه ښځې څه نشته لا به خیال کې. یا بابا مونږ خو ډېر ویرېدو. ما وایي که شیطان راغلی دی. مسافر یم ځای غواړم. او دې نه پس عبدالله کرمدین بابا له د شپې دپاره ځای ورکړي او دغسې کرمدین بابا د عبدالله کور کې ښه بېغمه شپه تېره کړي او د سحر عبدالله بابا له چای او روټۍ راوړي. چای راوړم. مننه. بابا یو خبره مې کوله که خفه کېږې نه. وایه بچې څه خبره کوې؟ بابا مونږ چې د کور کې اواز یو څوک سره نشته. که ستاسو کړی لرې وي خیر یو څو شپې ساشه بیا به ځې. چې ته ما ته دومره په مینه وې نو اظهار به شم. او دغسې کرمدین بابا د عبدالله سره د یو څو شپو دپاره ایثار شو. او دغسې عبدالله کرمدین بابا ته د خپل کلي د شیطان ټوله قصه بیان کړي. وایه څه خبره کوې؟ نه که په دې کلي کې یو سړی دی عبدالله نومی دی او ډېر صحتمند دی او ښه په حقه پکې وي. هغه په ستنې کله وتښتوه او ښه مژه به ترې واخلو. نو څنګه به یې راتښتون او ویې ځان پسې وړونه کړکۍ بند کړې وي. نه که د عبدالله د ملګري په شکل کې واشه او چې بهر لوځي نو ځان سنیلو تښتوه. اوس دې راته صحیح ته لیکل ده. او دغسې چې کله شپه شي نو شیطان د عبدالله د کور مخې ته ولاړ وي او شیطان د ځان نه د عبدالله ملګري جوړ کړي او د عبدالله د کور دروازه ووهي. عبدالله سوچ وکړي چې زما ملګری دی او بهر راوځي. هغه چې اواز وکړمله زه خو یېرېدم ما وایي که شیطان راوی. نو شیطان یم که نه. اچانک شیطان په خپل اصلي شکل کې راشي او عبدالله د ځان سره بوزي. نیکه کونه مې به کورې زه کونه مخه اکه زما ډېرې خوښي. یادت وینه اوس بچکېدل ګران دي و یو پلان ورته جوړومه په څه طریقه به دې ځان وباسم. وله شیطانه نه ریشه شیطان صاحب ټول کلیواله ستا د ختمولو یو پلان جوړ کړی دی. که ته ما پرېږدې زه به کلي ته لاړ شم او تا له به ته ټول معلومات راوړم او دغسې به بیا ته دا وینه بد شي. بس سیده به د یو شرط ته پرېږدم کلي ته لاړ شه او ما د معلومات راوړه چې هغوی څه منصوبه جوړه کړې ده. عبدالله یې بوتلو مرسته وکړه. او د هغوی په چغه ټول کلیواله راوځي او دې کې کرمدین بابا هم د خوبه راپاسي او بهر راوځي. ولې داسې چلو شو؟ ولې داسې چلو وکړې تاسو؟ یا بابا ورکه شوم عبدالله شیطان وتښتو اوس به څه کومه. یا سلیه ته راولي. او زه راغلم خو په یو بانه باندې. او دې نه پس عبدالله ټوله قصه بیان کړي. دا به څه کېږي هلکه دا شیطان ختمول غواړي داسې چې دا شیطان یو انسان ختموي دا ټول کلي به ختم شي. وړې بچي دا شیطان همیشه دپاره ختمول پکار دي او د ډېره ختمولو طریقه ما سره شته او د شیطان د ختمولو دپاره ما سره دا یو کپله ده. دا یو ډېره خاص کپله ده. یا بابا دا څنګه کپله ده او دا به څنګه شیطان ختموي؟ وړې بچي دا یو عام کپله نه ده. دا ما د یو بزرګ راکړې وه. په دې چې کله شیطان کیني دا به ټول تا ختم شي او هغه په دې کپړې نه نشي پاسېدي او دغسې به مونږ هغه ختم کړو. او دغسې دوی ټول یو پلان جوړ کړي او عبدالله په سبا باندې د شیطان ځای ته ورولېږي. شیطان صاحب ټول معلومات مې ته راوړل. وایه څه معلومات دي؟ شیطان صاحب لیکلي دي او بابا راغلی دی هغه سره ستا د ختمولو علم په یو کتاب کې لیکلی دی. هغه کتاب هغه سره دننه په کور کې پروت دی. ته ورشه او هغه کتاب دې واخله او هوس وځوه نو ته به دې بد شي. او دغسې شیطان د ځان نه یو بوډۍ جوړه کړي او د کلي طرف ته روانه شي. بل خوا کرمدین بابا په یو کرسۍ هغه توره کپړه ایښې وي او د شیطان د راتلو انتظار کوي. او لږ ساعت پس هغه بوډۍ کرمدین بابا له راشي. څوک یې هوري څه له راولي؟ Aurora yomsa parema, sahura kurala rakaf. Pro radiller in aravali misterim. De kud adar wasilaka kula kachiligarama come to biabazam. اچانک د کرمدین بابا نظر د بوډۍ په خپو پریوزي چې خپې د شیطان وي
هو هنوز هو سپیشون د شیطان یو د بورې په شکل کې راغلی لکه څنګه چې علاج درلوکم زه ماته دلته ونه کې کېنم او ګورم چې څه به کېږي. صحیح ده هورې ته په دې کوڅه کې نه دمه بشي او زه به درله خوراک روباسم. هر ورځ دلته کښېنم زه ته ورشات. هاوس وایي شیطانه د بورې په شکل کې راغلی اوس ورته ګیره شوي اوس به در سره ګورو. وایي زه خو نشم پاڅېدی. یا هلکه روزه راشه شیطان ډېر شوي دی هوایو سته سره سوکو الله لیکو که په کانو دیو یا بوراټه ما سره هو نه کړل. تا سره به زه ګورم چې هم ډېرې نه پرېږدم. او دې نه پس ټول کلیوالا شیطان په کاڼو ولي او مړی کی او دغسې شیطان ختم شي او دغسې کرمدین بابا ټول کلیوالا د شیطان نه خلاص کړل. ټول کلیوالا د کرمدین بابا شکریا ادا کی او په خوشحالی یې رخصت کی.